السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د هر چا د وای فای کوډ معلوم کړئ. دوستانو تاسو اوس ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ که ستاسو شاوخوا ته هر څونه وای فای لګېدلي وي او تاسو ته د هغو کوډ نه وي معلوم او که تاسو غواړئ چې د هغو کوډ ځان ته معلوم کړئ نو دغه کوډ به تاسو څنګه معلوموئ چې د دغه پاسورډ څه شی ده. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، ډېر په اسانه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د هر چا د وای فای کوډ معلوم کړي. نو دوستانو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرته چې ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او که چیرته هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ دغه رقم دوستانو تاسو راسئ په دې باندې کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. دغه رقم کله چې موږ دوستانو دغه تاسو خلاصوي دلته به له تاسو څخه یو څو پرمیشنان غواړي هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. نو کله چې موږ دوستانو تاسو هغه پرمیشنان الاو کړئ او دغه رقم ګوره دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص کړئ. دغه رقم کله چې دغه تاسو خلاص کړئ دغه رقم ګوره دوستانو وای فای سو میپ سو وی پی ان سو مور سو. نو دغه رقم ګوره دوستانو تاسو په وای فای بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په وای فای بټن باندې کلیک وکړئ تاسو شاوخوا ته چې هر څونه وای فای لګېدلي وي هغه ټوټل وای فای به دلته تاسو ته درښکاره کړي. نو ګوره دوستانو کوم وای فای چې آنلاین وي نو ګوره د هغو سره به دغه زرغون ډاټا روان وي او کوم چې آفلاین وي له هغو سره به دوستانو دغه سور ډاټا روان وي. دغه رقم ګوره دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې د هر چا د وای فای کوډ معلوم کړئ ځان ته هغه به تاسو څنګه معلوموئ. نو ګوره دوستانو زه راځم غواړم د زونګ په وای فای کوډ ځان ته معلوم کړم. زونګ ام بي بي ده نو زه غواړم چې د دغه کوډ ځان ته معلوم کړم. دغه رقم ګوره دوستانو تاسو په دغه وای فای باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په دغه وای فای باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته انفو درښیي. دغه رقم دلته دوستانو تاسو ته سپیډ ټیسټ سو دلته دوستانو د وای فای سپیډ ټیسټ تاسو ته درښیي. دغه رقم ګوره دوستانو تاسو په انفو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په انفو بټن باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره دوستانو زونګ ام بي 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 دغه رقم ګوره دوستانو دغه د وای فای نوم ده. نو کله چې ګوره دوستانو وای فای نوم دلته تاسو پیدا کړئ دغه رقم ګوره دوستانو پبلیک پاسورډ دلته به دوستانو تاسو راسئ په شو پاسورډ باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په شو پاسورډ باندې کلیک وکړئ لاندې تاسو ته یو اپشن درکوي انلاک پاسورډ. نو دلته به دوستانو تاسو په انلاک پاسورډ بټن باندې کلیک وکړئ. او کله چې تاسو په انلاک پاسورډ بټن باندې کلیک کوئ تاسو ته بهر ایرز راځي دغه ایرز به تاسو وګورئ او بعد کې به ایرز تاسو چیش کړئ کلوز کړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم دغه ایرز کلوزوم. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو ایرز کلوز کړئ دغه رقم په انلاک پاسورډ باندې کلیک وکړئ. दोस्तों कभी ऐसा हुआ कि आप किसी लंबी लाइन دغه رقم یو ایرز بل دلته دی تاسو ته راړوي دغه ایرز به هم تاسو وګورئ او بعد کې به دغه تاسو کلوز کړئ. نو ګوره دوستانو زه دغه ایرز کلوزوم. टॉप नॉच है तो मैं तो कहूंगा نو ګوره دوستانو دغه ایرز زه کلوز کوم. کله چې ګوره دوستانو دغه ایرز زه کلوز کوم دغه رقم ګوره دوستانو ماته د وای فای کوډ راواړوي. نو ګوره دوستانو پاسورډ یې چې ورکړی دی 1 2 3 4 5 6 7 8 کوډ ورکړی دی. دغه رقم دوستانو تاسو په کاپي پاسورډ باندې کلیک وکړئ او تاسو دوستانو وای فای ته ولاړ شئ او هغه وای فای به راواړوي او دغه رقم دوستانو دغه وای فای تاسو له خپل موبایل سره کنیکټ کړئ. نو دوستانو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې د هر چا د وای فای کوډ معلوم کړئ. که ستاسو شاوخوا ته هر څونه وای فای لګېدلي وي او هر وای فای لګېدلې وي که د زوم وي که د جیز وي یا دغه رقم کیبل لګېدلی وي یا یو بل وای فای وي یا هوټ سپوټ خلاص وي نو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د هر چا د وای فای کوډ په خپل موبایل کې ډېر په اسانه طریقه سره پیدا کړئ. نو دوستانو کوم ویډیو خوښ شوي وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.